اخیستلی شي او په هره بوره باندې 1000 روپۍ دي، نو چې سړی 15 بوره ډي پي او 15 بوره پوټاش ځان له واخلي او هغه رسید موږ له راوړي، دغه زمیندار ته به 1000 روپۍ واپس میلاویږي. نو دا ستاسو د حکومت یو ښېګړه ده. اوس تاسو همت به څوک کوي؟ ها جي اخلي به څوک؟ زمیندار به اخلي، زمیندار به استعمالیږي. دغه شان جي دا نن چې موږ تاسو راغوښتلي یې، زموږ د ملګري به تاسو سره تفصیلا خبرې کوي، خو تاسو د دفتر نه غنم زما به خلک تخم زمیندار به اکثریت ګنې موږ د څه دپاره کرو؟ ها جي د ګوړې دپاره چې د ګني نه ته ستا ډرم چې دی ډک شي او د هغې نه 18 دړۍ ګوړه راوځي د پور نه، یا 19 راوځي یا 19 راوځي، دا خبره ټوله تاوان نه ده. د دغې پور کې دغه ډرم کې ګوړه سیوا کېږي په څه باندې؟ په پوټاش باندې. تاسو چې تجربو کې نن راغلي یې، دا ګرنټډ خبره به انشاءالله چې تاسو خپل یو بورې پوټاش یو 2 جربو ته واچوئ، بل ته پوټاش ما اچوئ. چې زمونږ د سمرانځي د زمیندارو ګنې چې دی د اهم فصل دی. زمونږ اکثر زمیندارو ګوړه رنګ نه کوي، بیا ورته څوک رنګ کاټ ورچي. په ګوړه کې رنګ راوستل دا د پوټاش کار دی. کم زمیندار چې پوټاش استعمال کی، د هغه ګوړه به په پشار کې کال کې هم نه بهیږي. په پشار کې واخله موږ ته صرف وایي چې ما کرلی دي، زمونږ نه ما اخلی. د نور پرستو تخم په بازار کې واخله، موږ ته صرف وایي چې ما کرلی، زه دله پیسې در کوم. دا نه چې یاره ته زما د دفتر نه 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 په بازار کې په دکان کې تا واخیستله، خو چې تا وکړل موږ ته اطلاع راکړه چې بھائی ما کونځلې کرلی دي. تا په بازار کې نور پرست واخیستله، ما ته اطلاع راکړه چې یاره ما کرلی، چې کس درشي چې تا کرلی موږ ته د پیسې درکوو. عزتمندو زما د علاقې سره تعلق دی، موږ هم یو زمیندار خلک یو، موږ هم د یو زمیندارۍ او د دغې ځمکې د دغې زمیندارۍ او د دغې سختو نه موږ هم راووتي یو. نن هم الحمدلله موږ خپله زمینداره برقرار ساتو. خو عزتمندو هر هغه کار چې کوم د صوبې د سایډ نه راځي او کو هغه په سره ده، کو په غنو کې ده، کو په غنمو کې ده، کو هغه هر هغه کار د صوبې د سایډ نه راځي او دفتر ته راځي. نو زه دوی ته خواست کوم چې آګاهي مهم څنګه چې دلته تاسو کوئ، دا کلو په کلو باندې لاړ شئ، د دې نه به ډېر پیدا هغو ته کېږي. ځکه چې زیاتره دا یي چې یاره اکثر زمیندار داسې چې هغه نه سوشل میډیا ګوري، لکه لاله د پیج خبر وکړله، د پیج خبره خو به هغه کسان ګوري چې هغه په کور کې چېرته نیټ ورسره وي او توجه نه ورکوي او نه دونه ټیم د هغو سره وي. نو پکار دا ده چې دا کم آګاهي مهم چې کم دلته تاسو په د آفس کې کوئ، نو زما خواست دا دی ډاکټر صاحب ټولو ته چې دا آګاهي مهم چې کم دی دا تاسو کلو په کلو ته منتقل کړئ، نو انشاءالله د دې به تاسو هر رزلټ میلاویږي. او راتلونکي ټایم کې په اګریکلچر کې چې څومره یو قسم له نور د دنیا پروجیکټ راځي روانې دي، په روان دغه کې لختي به هم راځي، د هغې سره نور هم داسې چې څومره د زمیندارۍ د ټینکۍ شولې یا نور داسې پیپلاین شو یا سولر سیسټم شو یا د کویانو په مد کې انشاءالله هغه هم عنقریب به زمونږ ډسټرکټو ته هغه فنډ ریلیز شي. په هغې باندې به هم چې کم زمیندار خواهشمند دي نو کوشش وکړي چې هغه کم صوبې چې کم زمیندارو ته کم ریلیف ورکوي، نو کوشش وکړئ چې دفتر سره تاسو بار بار په رابطه کې اوسئ او د دوی نه دا پیدا والی. موږ به د کلو کې اکثر د کلي کچوري به کولې، نو زیاتر زمیندارو به دا کمپلینټ کولو چې د اګریکلچر زموږ خیال نه ساتي. نن هغه معامله چې کوم ده نو هغوی سر ته ورسوله او ستاسو چې څومره ګیلې دي نو هغه ټولې ګیلې دوی ته وکوئ او ستاسو چې څومره ضروریات دي یا ستاسو چې څومره مسلې دي دوی ته بیان کړئ چې دوی په هغې باندې کار شروع کړي او پته ورته ولګي چې خبره زموږ زمیندار د کوم مشکلاتو سره مخ دي. نو انشاءالله دا ډېر ښکلی پروګرام دی او زه خو تاسو د تحصیل درګۍ والا خلک ډېر خوش قسمته ګڼم چې تاسو له خدای پاک دومره زرخیزه ځمکه درکړې ده، د دې سره سره تاسو ته یو ایریګیشن سیسټم درکړی دی. زه ریسنټلی د شنګلې نه رالم، صرف غرونه دي، هغه خلک په زمیندارۍ پسې مړه شو، کوشش کوي چې زمینداري وکړي. ولې زمینداري کول یوازې ملک ته چې کم دی آمدن ورکول نه دي، فزیکل فټنس هم به دې کې راځي
څومره کم مشران چې دي چې دا کم زمیندار ګوره به انشاءالله د ټول ایج چې کم دی چا 70-80 نه برابره دی خو ماشاءالله په خپلو خپو سره دلته راغلي دي د دې وجه صرف دا ده چې دا تاسو په خپلو پټو کې زمینداري کوئ نو دا ستاسو دپاره یو فزیکل فټنس هم دی خو صرف یو خبره دا کوم چې کوشش وکړئ د خپل زمینداري چې کومه ده دا د ملاوټ نه پاکه کوي مالټې ته صرف وګورئ د ورتیر مالټه چې کومه ده یا د پلۍ مالټه ده دا ستاسو په ټول پاکستان کې مشهوره ده نو کوز به دغه کې ملاوټ شو دغه شانتې په ګوړه کې ملاوټ شولو نو دا ستاسو د کوم زمینداري او د کوم خواري چې کومه ده نو دا به ضایع شي ګورنمنټ ریټ فکس کړی دی د غنمو دپاره د تخم دپاره نه د غنمو د پرچیز دپاره لکه ستاسو ګودامونه چې دي د خوراک دپاره د هغې دپاره 1600 روپۍ ریټ فکس شوی دی د تخم چې کم په خیبر پښتونخوا کې که تو په چترال کې اخلي که تو په پېښور کې اخلي او که تو په درګۍ کې اخلي د هغې ریټ 2850 د سرټیفاید سرکاري ریټ بیا داسې چلو چې زموږ سره سرکاري ریټ سرکاري غنم ختم شول د خلکو ډیمانډ تاسو په خپله دا خبر وکړه چې خلکو په یو بل پسې تماچې راغستې وي ډي جي صاحب دغه وکړو چې ورکوي دو ته به موږ 1200 روپۍ ورکړو دو د ځانه پرچیز د مارکیټ له وکړي په مارکیټ کې ریټ چلیدو په هغه ورځو کې په 3400 په 3500 باندې ریټ و مونږ بیا هم چې دی نو هغه په 3200 باندې واخیست او لږ ډېر خرچه چې پکې کم راغله نو د هغه چې پیونګه کله جمع کړو نو د هغې سره شو 3250 صحیح ده 1200 درته بیا هم واپس درکوو څنګه تاسو په خپله د 80,000 کسانو ته مونږ دلته غنم ورکړي دي ټیک بله تاسو چې خبر وکړو په یو بوټي کې تاسو 20 بوټي پیدا کړي دي زه جی په خپله زمیندار یم جی زه فروټ والی یم زما په خپله کم از کم 2.5 زره بوټي د شلتالانو دي که تاسو داسې باغ لګوئ که نه نو کمرشلي دا ناکامه دی کمرشلي دا ناکامه دی د کور دپاره تو په یو بوټي کې 15 کرلی شي خو چې هغه د خپل فیملي سره تعلق ساتي لکه د شلتالو سره تو الوچۍ خوبانۍ شلتالو چیري بادام دا لګولی شي خو دا تو کمرشلي نشي لګولی دا به تو مارکیټ ته څنګه په یو کس پیسې څنګه خرڅې صحیح ده د یو بوټي 2 بوټي لس بوټي هغه کچن ګارډنینګ چې څنګه ته وایي په هغې کې دا ټیک ده د نن له پس چې کله هم تاسو یوریا اچوئ نو هغه به په سپلټ ډوزز کې اچوئ همیشه به یې سپلټ کوئ په قسطونو کې ګوره نن سبا د یوریا ګوره دلته سپینه سله ختمه شوه کله سټارټ ته اوس سوره ده په دې ورځو کې که تاسو بوټي ته هر قسم سري واچوئ په یخنۍ کې زه په خپله چې دی په بړستن کې دغه ناست یم نو زه به عمل څه وکړم کله چې هم سپینه سله ختمه شي یوریا تاسو اپلای کوئ خو په سپلټ ډوزز کې اپلای کوي که یو بوجۍ اچوئ 3 ضایع کوي بجای د دې چې دا ستاسو ضایع نه شي 600 بورې مونږه کوټ ته لیږلي دي 600 بورې مونږه ایروشا ته لیږلي دي ټوټلي زمونږ سره 4000 بوجۍ وي او د بره تحصیل او د کوزه تحصیل مونږ په سږني کال د دې حاجي محمد صاحب ډایرکټر چې دی ما شپه ورځ خپې لګولو ته نه دی پرېښی دا دی ملامخ دی او ساره ماښام به مې ورته رینګ کوو چې بهی زما زمیندار خفه نه شي او په دې ځای زه ناست یم چې زه بېحد خدمت وکړمه تقریبا کم 6 زره بوجۍ مونږه په کوزه تحصیل او بره تحصیل ورکړي دي 2 بورې کم 6 زره بوجۍ 14 اجزا پکار دي یا 14 خوراکونه پکار دي داګه دا مثال له دا دیوال له دا د خښتې نه جوړ دی که نه دا بوټی هم د څه نه جوړ دی یا زه هم د څه نه جوړ یم ټیک شوه دا هم د یو قسم له خښته ده دا کم ځای نه راځي دا د اسمان نه راځي بره ستوري ماتېږي ستوري غټې غټې بټۍ لګېدلې غټې غټې بټۍ دغه خوراک مونږ ته راولي دغه خوراک دا بوټي راکاږي او دغه منګه خورو دغه څاروي خوري یا دا نور څه دي دا ټول دغه ایلیمنټس نه جوړ دي اوس منګه زمیندار یو که نه زمونږ ځمکه ده ځمکه د 15 حصو نه جوړه ده 15 اوبه دي پکې شګه ده خاوره ده هوا ده او جراثیم دی پکې جراثیم داسې یو شی دی چې په سترګو نه ښکارېږي
په مایکروسکوپ باندې ښکارېږي. د جراثیمو کار دا دی لکه څنګه چې ډیران دی که نه چې بوټی دا واښه د میخې یا د څاروي د خېټې نه پاشي نه ډیران دې نه جوړېږي. چې کله تاسو ډیران پټي ته واچوئ د هغې نه خوراک هله نه راوځي چې دې جراثیمو خوړلی نه وي. ډیران که جراثیم پکې نه ډیران نه دی. دا چې دا جراثیم یې وخوري نا خوراک ترې راوځي هغه بوټي ته میلاو شي. و دا نن چې ما تاسو د څه پروډکټ راوړی دی دا د گرین سال په نوم باندې دی. دا چې څه نه جوړ دی هغې ته فنګس وایي او فنګس یو جراثیم دی چې په ځمکه کې په سترګو نه ښکارېږي. دا څلور کاره کوي تاسو له. اولنی دا ده چې دا په ځمکه کې نور جراثیم خوري لکه پیشو منګک بل جراثیم خوري. دا زیلې د ورستېدو کم د جړلې چې ورستی که نه هغه مرضونه که په مرچکو کې دي که په ګنو کې دي او که په جوارو کې دي که په غنمو کې دي هغه ختموي. دا ډېر ضروري دی د هر فصل لپاره. دا په پیازو کې کار کوي چې زیله ورپورې د هر فصل نه لګي. مرضونه ختموي پیداوار ډبلوي سرخه کنټرول کوي. تاسو زمنګ نمبر ځان سره اغستلی شي او ټایم په ټایم باندې ان شاء الله موږ سره رابطه ساتلی شي. اوس هم موږ سره د دوايانې چې کوم دی په دې پروجیکټ کې د ویډیسایډز یعنی په غنمو کې چې کوم غیاګان دي راخیږي د هغې دوايانې موږ سره په سبسډي باندې اویلیبل دي او خو ډیره بلکې هر زمیندار چې راځي نو موږ اول وتم دا خبره کوو چې وروره دلته موږ سره دوايي چې کوم دي دا په سبسډي باندې تاسو ته اویلیبل ده. د دې نه تاسو استفاده وکړئ د دې پروجیکټ نه.